د زلمی خلیلزاد د وژنې لپاره څنګه دسیسه جوړه شوې وه. امریکا د خلیلزاد د وژنې په اړه تازه څه ویلي دي؟ خلیلزاد څنګه د داسې پیښې څخه روغ وتلی دی؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره تازه او مهم جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ډیلی بیسټ ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې امریکایي استخبارات د طالبانو د هغې ادعا په اړه پلټنې کوي چې وایي د زلمی خلیلزاد د وژنې پلان یې شنډ کړی دی. طالبانو تېره اونۍ داسې یو ویډیو خپره کړه چې پکې 2 تنه ادعا کوي چې دوی د داعش ډلې غړي دي او د خلیلزاد د وژنې پلان یې درلود، خو بریالي شوي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دفتر ډیلی بیسټ ورځپاڼې ته ویلي چې د دغې ادعا په اړه معلومات ورسېدلي دي او امریکا نه یوازې د خلیلزاد بلکې د هر ډیپلوماټ د ژوند په اړه ګواښونه جدي نیسي. خو په وینا یې امریکا او افغان حکومت په ګډه د دغې ویډیو په اړه پلټنې او څېړنې کوي. که څه هم ګڼ لوري ادعا کوي چې دا ویډیو جعلي ده، خو طالبانو په دغو کسانو باندې اقرار کړی دی چې ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د دغې دسیسې تر شا ولاړ و. ورځپاڼې د یو امریکایي پخواني ډیپلوماټ له قوله لیکلي. په دې اړه واضحه ده چې خلیلزاد د حکومت په پرتله طالبانو ته ډیر ګرانښت لري. خو یو پخوانی استخباراتي چارواکي بیا ډیلی بیسټ ورځپاڼې ته ویلي چې دا ویډیو 99% دروغ او جعلي ده. ډیلی بیسټ د دغه پخواني امریکایي استخباراتي چې له قوله د نوم نه ښودلو په شرط وایي د افغانستان ملي امنیت داسې کار نه کوي، خو نوموړی وایي خلیلزاد په دې بوخت دی چې کابل د سرو زرو په لوښي کې طالبانو ته تسلیم کړي، چې له دې کبله طالبانو ته د جګړې ګټلو احساس زیات شوی دی. د یادونې وړ ده چې زلمی خلیلزاد له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په پلوه بیانونه ورکوي چې شنونکي وایي نوموړی غواړي له ټرمپ څخه اخیستې د سولې معامله بریالی کړي او ځان ته لابي وکړي. خو افغان حکومت که څه هم خلیلزاد مرور کړی دی، مګر د هغه د وژلو د پلان په اړه د طالبانو خپره کړې ویډیو مصنوعي ده. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او زموږ د یوټیوب چینل هم د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت، د لوی الله په امان.